حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی یو ځل داود علیه السلام ته وفرمایل وی ای داوده کو دی ګناهګار بنده ته فتح ولګېده که نه چې زه د ده سره څومره مینه کوم دی ګناهګار بنده ته فتح ولګېده چې زه ده ته څومره مینه ورکوم د ده څومره په انتظار یم کو دی خبر شو دی به خپل زړه وچوي خو ما ته به ځان راورسوي ای داوده چې د ګناهګار سره دومره مینه کوم د نیکانو سره به څومره مینه کوم د نیکانو سره به څومره مینه کوم الله تبارک وتعالی هغه ابن قیم رحمه الله فرمایي وی الله تبارک وتعالی د ګناهګار بنده داسې په انتظار کې ناست دی چې یو مور ده او بچی ورک شوی دی دې مور له نه خوراک خوند ورکوي نه خبرې خوند ورکوي هر ټایم په دې بچي پسې جاړي او خفه ناسته ده او دا مور د شپې ناسته ده شوګیره که خوب ور نه ورځي خپل بچی یادوي او په دې کې ورته ناسته په د بار نه اواز وشي چې ستا زوی راغی نو دا مور چې په دغه ټایم کې څومره خوشحاله شي که نه الله تبارک وتعالی د دې نه زیات خوشحالېږي چې کله ګناهګار بنده وي الله ما معاف که الله تبارک وتعالی د دې نه زیات خوشحالېږي الله تبارک وتعالی فرمایي یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا الله تبارک وتعالی فرمایي ای بنده زه ستا سره ډېره مینه کوم زه ستا سره څه کومه ای بنده زه ستا سره ډېره مینه ساتم نو فبحقی علیک کن لی محبا زما هم په تا دا حق جوړېږي چې ته را سره مینه وکړې که نه الله تبارک وتعالی فرمایي ای بنده زه خو ستا سره ډېره مینه کوم نو زما دا حق نه جوړېږي چې ته را سره مینه وکړې زما هم دا حق جوړېږي چې ته را سره څه وکړې مینه وکړې او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي حدیث قدسی دی یا ابن آدم ای د آدم بچیا ای د آدم زویا خیری علیک نازل زما خیرونه خو په تا باندې نازلیږي باران در باندې ټیم په ټیم وریږي نور در باندې لګي اوبه در کومه خوراک در کومه زما ټول نعمتونه بنده ستا دپاره دي وشرک الی ساعد او ستا د طرف نه ما ته صرف خفګان را رسي زه به تا باندې خپل خیرونه نازلوم او ستا د طرف نه ما ته خفګان دی نو ما خفه کوي نو ما خوشحاله کوي نه ګناهونه کوي او بیا الله نبی علیه السلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی فرمایي یا ابن آدم ای د آدم بچیا انا اتحبب علیک بالنعم زه خو په تا سره مینه کوم ځکه په تا باندې څه کوم نعمتونه کوم زه د خپل مینې اظهار چې کوم نو په تا باندې نعمتونه کوم وانت تتبغض الی بالمعاصی او ته زما نه نفرت کوې په ګناهونو سره زه ستا سره مینه کوم نعمتونه در باندې کوم ته زما نه نفرت کوې نو ګناهونه کوې دا ولې کوې بنده ای د آدم زویه دا ته ولې دا چل کوې او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي فی کل یوم یأتینی ملک کریم بقبیح فعلک هر ورځ یو عزتمند فرشته ما ته راځي او ستا ګناهونه ما ته راوړي روزانه یو فرشته ما ته ستا ګناهونه راوړي داسې ګنده دې ما ته پیش کوي لکه مور ته چې ګنده بچی پیش کړی شي مور بچی ګنده کړي که نه مور ته پیش کړی شي نو مور پې راون خلیصۍ کی پاکې کی تا ما ته روزانه د ګناهونو داسې ګنده پیش کوي او وفي خلوتك وفي خدود شهواتك اذكرني وسلني انا انزعها من قلبك اے الله تبارک وتعالی فرمای بیا هم ته په یوازې والي کې چېرته یوازې کاینې ما یاد کا ما ته دومره ګنده ته پیش کېږي خو بیا هم ما په یوازې والي کې یاد کا نو ان انزعها من قلبك دا ګناهونه به ټول زه ستا د زړه نه وباسم تا به پاک صفاکم بیا به دې هم پاک صفاکم حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله انسان ګناه کوي که نه ګناه نو دا فرشتې وایي الله دا ستا ډېر نافرمان دی مونږ ته اجازت راکړه چې دې مونږ تباه کړو دې سمیږي نه الله مونږ ته اجازت راکړه مونږ یې تباه کوو ځمکه وایي الله په ما باندې روزانه ګناهونه کوي ما ته لږ اجازت راکړه چې زه ځان ته راوکاږم چې زه خو ته ځان خلاص کړم اسمان وایي الله ما ته اجازت وکړه زه پکې د کاڼو باران وروم کاڼي پې برسو الله ما ته اجازت راکړه اسمان وایي اوبه وایي الله دا ډېر نافرمان دی ډېر ګناهونه کوي
مونږ ته اجازت راکړه مونږ یې غرقو ډوبوي. الله تبارک وتعالی په جواب کې څه وایي؟ اے فرشتو، اے ځمکې، اے اسمانه، اے دریابه، که ستاسو بندۍ خو وکړئ ورسره، که ستاسو بندۍ څه چې زړه خو غواړي هغه ورسره وکړئ، خو که ستاسو بنده نه زما بندۍ نو ما ته یې پرېږدئ، زه یې معاف کومه. زه یې څه کومه؟ زه یې معاف کومه. بنده خو زما دی نو تاسو ولې دا خبرې کوئ؟ الله تبارک وتعالی دومره مهربانه ذات دی، دومره مهربانه ذات دی. خپل روزي خپل رزق دا څه کوي؟ دا حلال کوي. د حرامو نه ځان وساتئ چې حرامه ګټي الله تبارک وتعالی تعالی حلال هم درکولی شي، نو حلاله ته ولې نه غواړي؟